الله پاک جل جلاله علم اغه نعمت جوړ کړی دی چې دا نعمت چالم نه دی ورکړی بغیر د انسان نه. او بیا د شریعت علم الله پاک صرف مسلمان ته سپارلی دی. حیوانانو له خدای پاک نعمتونه ورکړي دي خو علم والا نعمت یې نشته. او د دنیا هغه نعمتونه چې د علم نه علاوه دي د هغې یو څو جلکه خدای پاک حیواناتو لم ورکړي. خو کوم علم د قرآن و سنت چې الله مسلمان له ورکړی دی دا خدای چاته نه دی ورنصیب کړی. انجینری دا یو سړی دی انجینیر دی. انجینیر وایي زه کوټه جوړوم، انجینیر وایي زه سړک جوړوم، زه روډ جوړوم، انجینیر وایي زه داسې څیزونه جوړوم چې دا مخلوق د هغې په وجه آسان ژوند تیر کړي. بېشک ټیک خبره ده، لیکن د انجینرۍ یو جلک خدای حیوان لم ورکړی دی، بالخصوص د شاتو مچۍ له. الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَنْحِتُونَ. وی د شاتو مچۍ ته الله په زړه کې یا دماغو کې چې د شاتو د مچۍ د ادراک د پوهې کم څیز دی هغې کې وتا چې زه په غرونو کې او په ونو کې او هغه څیزونه چې هغه خلکو تراشلي وي ځان له د خپل کور دپاره په هغې په ګوټونو کې ځان له کوټۍ جوړوه. دا د شاتو مچۍ ځي او ځان له خپل کور جوړی. وګورئ تاسو د شاتو د مچۍ هغه کور چې په هغې کې هغه خپل بچي پالي، په هغې کې هغه شات ځای کوي، هغه کورونه په کومه طریقه هغوی جوړ کړي دي بې د اسبابو نه. ستا انجینیر بغیر د مزي نه، بغیر د پیمانې نه، بغیر د هغه سال نه او بغیر د اسبابو نه کوټه نشي جوړولی. پر انار وس کې او د شاتو مچۍ په هغه ګوب کې د اونې په ډټ کې د پیټۍ په ډټ کې د شپې هم لګیای بغیر د رڼا نه، بغیر د څه لایټ نه، او هغه خپل کورونه په ترتیب سره دومره خشته او نیغ جوړی چې انسان به داسې جوړ نه کړی شي. ته په اسبابو جوړی، بې اسبابو جوړی، او په داسې طریقه لګیا وي چې یو مچۍ ځي هغه خام مال راوړي د کم نه چې کور جوړېږي، میټیریل د هغه خپله ډیوټي ده. هغه مچۍ ځي او هغه میټیریل راوړي کورونه ته جوړوي او بیا لګیا هغه کور جوړوي. بله مچۍ لګیا د هغه رس راوړي، د کم رس نه چې شات جوړېږي، جوس راوړي. بله مچۍ او د ګلونو نه جوس راوباسي او د اونو نه او د بوټو نه دا جوس راوباسي. ته جوس اوباسې په مشین باندې، په جوسر باندې اوباسې، هغه لګیا د په د خپله خوله باندې جوس اوباسي او راوړي او په هغه کور کې لګیا د هغه جمع کوي. او هغه جوس چې هغه کور ډک کي بیا څه کوي؟ څه چې شی او چی نو مشین کې ور واچوي، په کیته کې دی د شاتو مچۍ دننه لګیا دي غرار خیږي. تاسو به غرار اورئ، دا وزرې ورته وایي. دا وزرې څه ته وایي؟ دا هغه جوسو ته وایي چې د هغې نه اوبه وچکي. چې کمې زیاتي اوبه وي هغه تې اوچی 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 نور جوس پکې ږدي اوچی، او چې کله ته هغه زیاتي اوبه ختمې شي نو شات ته جوړ شي د هغه جوسونه، نو د پاسه پې سپین یو ته ولګئ جرندی کې چې دا محفوظ شي. دا چلچاو خواته
او بعضې شاتو مچۍ دي که تاسو ورته کتلی وي نو په دې خپو سره زیړ زیړ او سره سره غونډس کې نیولې وي دا خوراک ځان له راوړي ګل بچو له خوراک راوړي د هغې خپلې خانې وي د شاتو خپل ځای د هغې خپلې خانې یو یې پکې مور د هغه اګی چی هغه چې اګی واچوي هغې پسې نور مچۍ لګیایي هغه اګی شار وي د هغې نه بچې روزي بیا بچی له خوراک ورکوي دا یو نظام لګیا دی د دوی نه ورسره کرنډی شته نه ورسره تیشی شته نه ورسره سټک شته نه ورسره میخ شته نه ورسره مشین شته نه ورسره چشمې او عینکې شته نه ورسره مزې شته او نه ورسره سال شته الله تا ته ښیي چې ای ګلکاره ای ترکاڼه ای مصري ای انجینیره ته خو د دنیا کارونه کوې خو بغیر اسبابو نشې کولی لیکن دا یو جلک دا یو نقش ما حیوان لم ورکړی دی چې د شاتو مچۍ ده ستانې په ښه طریقه کوي ډاکټر وایي چې زه علاج کوم بالکل صحیح ده بې د علاج نه چې علاج زما ډاکټر ونه کړي زما ژوند تېرېدل ګران دي زه علاج کوم ډاکټر صاحب چې علاج کوي لیبارټرۍ کې به ستا وینه ټیسټ کوي د هغې نه به مرض معلوموي اکسرے به وباسي په هغې به مرض معلوموي بغیر لیبارټرۍ نه او بعضې لیبارټرۍ داسې دي چې ته ولې وینه ورکې ابه وایي دا لاهور ته لېږم دا کراچۍ ته لېږم دا پلانکۍ لیبارټرۍ ته لېږم 4 ورځې 15 ورځې پس به نتیجه راځي او که دا خپله لیبارټري ده نو داسې هم وي چې لیبارټرۍ ته ورکې یاره وایي جي بجلي نشته یو ګنټه پس راشي ډاکټر نشته هغه به نتیجه ورکوي لږ ساعت پس راشه الله د شاتو الله بیزو ته پیدا کړی دی شیخ الاسلام مولانا طیب چې کم مولانا محمد طیب صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند چې کم محتمم دی خطبات حکیم الاسلام هغې کې هغه یو واقع لیکلی خپله واقع لیکلی ده خپله وی په هندوستان کې مونږ ښار کې اوسېدو زمونږ رشته دارانو په میرو بانډو کې نو مونږ د هغه رشته دارانو علاقې ته کلو ته لاړو وی د کلو ماحول هم ډېر خوښ شو مونږ رشته دارانو ته وی چې لکه تاسو خو ډېر ښه ماحول دی مونږ خو ښار کې اوسېږو روزانه غر غور غر غور ټول غوږونه هم د غرارو نه ډک دي دلته خو غر غور نشته په ښار کې خو دوړي دي او لوګي دي دلته خو نه دوړي شته او نه لوګي شته ښکلې چمنونه دي خشته اوبه دي خشته بوټي دي ښکلې آب و هوا ده کولاو ماحول د ښار کې خو د خلکو کورونه تنګ دي انګن په نظر نه راځي دلته خو کولاو ماحول دی زمونږ هغه د بانډې او د میرې د علاقې ماحول خوښ شو وی هغې راته وایي چې واقعي دلته خو دا څیزونه شته لیکن دلته د یو بل غم نه مونږ تنګ یو بیزوګانې ډېرې زیاتې دي په دې ټولو بوټو کې په دې ځنګلو کې او په دې شاړو کې بیزوګانې دي او راشي مونږ کټوې ایښو دی غونډه کټوې په لاس کې ونیسو یې تختې به جامې مو اچولي اوچېدو ته په پړي باندې هغه راشي هغه جامې شیطانان دي هغه جامې و تختې ران سمسې تختې پیالې تختې ډوډۍ تختې په لوی غم او په لوی مصیبت تختې هلته وجلب نشي هلته پابندي ده هندوستان کې په دې سیزونو وجلو مکمل پابندي ده دا حیوانات ته نشي وجل په لوی مصیبت تختې نه په یارولو پوهېږي او واقعي زه یو ځل تللی وم ملګري را سره د مري ته تلي واپس راتلو د ایوبیا سره خوا کې دغلته بیزوګانې ډېرې زیاتې دي او دا سیلانیان ورته ولاړي او دا چلي ورته وایي دا وږي دا ورته څوک غورځوي څوک ورته بل شی غورځوي ته سیل دپاره د بیزوګان راشي مونږ ګاډي کې کیلې میلې او څه مالټې اخیستې وې ګاډي کې پرتې وې او د هغه بیزوګانو په تماشه و مونږ یو ملګري وږي واخیستل هغه ورته اچول یو کس اواز وکړی لکه وایي دا موټر د چا دی هغه میوه خو دنه ټوله بیزوګانو تختوله شیشه لږه لرې پاتې شوې وه اوس بیزوګان یو څو ورننوتې دي یو د کیلو ګوتی رانیولې ده او لاس کې اوچته کړې ده او بره په هغه دختر کې ناسته ده او ښه مدېداره ګوتی ورسره ده په ترخ کې یو کیله رالي پوستکې دې غورځوي او خوري
بل بیس چې دی نو د مالټو ګوته ترخ کې نیولې ده اوچته کړې ده یو مالټه را دی او سپینې یو ښه مزېدارې خوري په هغه شیشه وردن نه شوي چې کم سیزونه په موټر کې پراتو غونډ د کافر بچو تختو مونږ یې تماشې ته ودرېدو هغه ګاډي ته هغه هلک ورغی شیشه اوچته کړه او دا ورته پته ولګېده چې دا ګاډي د دوی دی تماشې ته ودرېدو یقین کوه که بل چاته یې کتل نیغ یې مونږ ته کتل او لګیا د مالټې نه ټس وباسي ما ملګرو ته وی دا د بل درشن درکوي چې راشم ستاسو مالټې دې راته نیغ نه ګورې خوري که څه کولی شی وکړې دې ته نر پښتون وایي نو زموږ ملګری ورته ورنږدې شو که نه داسې چې تا اوس هسې ګپ دپاره نو هغه به هم رانږدې شو داسې شونډې به یې بوسې کړې بیا به وروسته شو نو قاری طیب صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې خلک وایي چې بیزوګانو نه تنګ یو وایي مې چې هلکه زه به یې د لغم وکړم ځاډو څوک به خبر هم نه شي او ټولې به د لمړې کم او چې یو څو د لمړې کم دا نورې به ویرېږي بیا به نه راځي وی لاړم د حکیم صاحب دکان نه او د هغه ځای نه مې سنکیا او د زهر را واغېستل اوړم واغږل او هغې کې مې هغه زهر میلاو کړل خو په طریقه چې ډېر بدبوی نه کوي او ډوډۍ م ترې جوړې کړې او ډوډۍ م پخې کړې او بره چت ته وختو نو هغه ډوډۍ م په هغه چت باندې بیزوګانو ته ټوکړې ټوکړې کړې چې دی به راشي دا ډوډۍ به وخوري ټولې به مړې شي خو چې یو څو مړې شوې نو دا بیا هوښیارې دي پوهېږي بیا به دلته نه راځي وی مونږ یې پټ شاته یو طرف ته ولاړو تماشه کوو وی بیزوګانو چې د ډوډۍ بوی پې ولګېد رالی وی چې څنګه رالی او بیزو هغه ډوډۍ راواغېسته نو بیا یې سپېموله یوړه خو چې پوزې له یوړه واپس یې کېښوده شونډو له خولې له یو نړه او نیغې لاړې او دا خو پوه شوې لکه چې ورپسې نور یو څو بیزوګانې رالی هغې کې یو مشر بیزو هغه ډوډۍ راواغېسته هغه بوی کړې واپس یې کېښودې لاړې لږ تات پسم چې کتل یو څو ډلې نور بیزوګانې رالی هغې کې یو بیزو ابې کېدی شي ډاکټر صاحب هغه ډوډۍ راواله او د سپېمو ته یې ونیوله واپس یې کېښوده او لاړ وی لږ سات پسم چې وکتل نو هر یو بیس سره یو پاڼه وه د اونې هغه ورسره ورالل هغه پاڼه یو طرف ته کېښودې هغه ډوډۍ راواغېسته او ښه په بر بیټې وخوړې بیا هغه پاڼه راواغېسته هغه یې ورپسې وخوړه هر یو بیز هغه پاڼه راواغېسته ورپسې وخوړه او وی په هغه کوټه باندې داسې ناچوکه داسې وګډېدلې که نه او مونږ ته به یې کتل چې راشه ډوډۍ م ټوله وخوړه او ګډېږو کوم څه کولی شي مقصد یې دا و ښه وګډېدې او لاړې یو هم پکې مړه نه شو او ستا ډاکټر سره د زهرو علاج شته ځکه نه چې څوک زهر وخوري نو ما له یو ډاکټر چې دا د زهرو نه بچ کړي تر دنه پورې داسې علاج یو ډاکټر پیدا نه کړ چې زهریله شی خېټې ته ورسېږي او معدې ته ورسېږي او دا انسان داسې دارو چې هغې د وجې نه انسان بچ پاتې شي څه د الرجي ګولۍ مولی وله ورکړي د الرجي ستن ورته ووایي خو لیکن ښه کېدل ګران دی او هغې زهر وخوړل او سې ورته ونه وې داسې پاڼه یې راوړه چې هغه د زهرو علاج دی او زه راشه که نه یو ډاکټر ته ووایه ډوډۍ وله د زهرو جوړه که او ته بیا هغه په بوی باندې زهر معلومولی شي هغه به یې لیبارټرۍ ته وړي هغه به یې ټیسټ کوي چې دې کې زهر شته او که نشته د بیزو په پوزه کې خدای لیبارټري پیدا کړې په دا سپېمه کې خدای لیبارټري پیدا کړې ده نه بجلی تاجت شته او نه ډاکټر تاجت شته چې هغه چیک کړي او بیا د زهرو نوعیت پیژني چې دا کم قسم زهر دی او د دې علاج بسي ډاکټري د خدای لوی نعمت دی موږ دا شکر نه کوو طب د خدای لوی نعمت دی موږ ناشکري نه کوو ډاکټر او طبيب کې زما علاج اونکي زه نه روژه نیولی شم او نه مونځ کولی شم لیکن د دې طب او د ډاکټرۍ یو جلک خدای پاک په حیواناتو کې پیدا کړی یو تبلیغ والا خبره کوله وی ملګري متلي افریقې ته په تبلیغ کې کاله
نو د افریقې ځنګلې دي او په ځنګلو کې بیا دریابونه دي. نو موږ سره دغه ځای ترجمان به او په دې ځنګلو کې په دې خلکو پسې ګرځېدو او خلکو ته خپل دعوت او تبلیغ چلاو. روز هم خلاص شو. چې خلاص شوې زمونږ یو ملګری و هغه به ویښته تورول. نو هلته خو چې لاړو د تورولو ضرورت یې نو چې دا کله مونږ واپس کېدو نو هغه مونږ خپل سر سنت کول جامع برابر کړ چې وضو سی ایرپورټ ته بزو که خیر او کور ته بزو چې ځان برابر کو. نو هغه ملګری هغه بوتل راواغېستا کم کې چې هغه تور رنګي او د دریاب په غاړه ځنګل کې ښه مزېدار ناست و، سمندر دریاب او لګیا دی وغه رنګ یې خوش کړی دی په ګیره باندې لګیا دی مګي په دې نیمه نیمه ګیره مګلی دی او دا بیزوګان دا ځنګل ډک. یو بیز راغی خو چې څنګه راغی نو د دې سړي نه هغه د دارو کومه پیاله کې چې خوشته کړي و هغه هم لاس کې ونیوله او چې هغه کم ټوپو د رنګ هغه هم لاس کې ونیو غرې والو د دریاب دې میاشتې ورشغال کړه. ام حیران شو مونږ هم چې خدای دا څه په مصیبت وړېدو، نیمه ګیره توره ده نیمه سپینه ده د جمعیت جنډه ته جوړه ده، دا څه په مصیبت وړېدو. هم غریب پریشانه دی مونږ هم پریشانه یو چې خدای دا خلک به څه وي دوست دې سره به څه کوو. وی دې کې چې لږ سات تېر شو نو یو بیز راغی مونږ چای باندې کړی و اچانک هم پېښو دی په اور باندې یو بیز راغی چې ډکي راوړل او هغه اور کې ومنډل او چې هغه وسوځېدل نو هغه ډکي هغه ایرې یې راښکلې او چې څنګه یې راښکلې نو په لاسو باندې هغه ایرې رالي او په دې خپله مخ باندې او په دې لاسونو مږي. وی ما هغه ملګري ته وایي چې تو ګوره دا د ایرې یې راوړې درته او په هغې ایرو باندې لګیا دي په خپلو ویښتو باندې مږي او لکه تا ته نیغ نیغ ګوري بل چا ته نه ګوري. دی دله دارو راوړل هغه یې دنه وغورځول دی دله راوړل راشه دا پې ومږه ګورې دا بیزوګان ډېر هوښیار دي او څه چې د شعور خدای ورکړی دی عقل نشته شعور دا داروی دله راوړل. هغه وی یاره په جنجال به مې واړوې موږ وې ستا نه څه ډېرې دي که نه که توروالی پیدا نه که نو به دغه اوبه دي بس اوبه یې ویندې صابون باندې خبره خلاصه شوه. وی سړی مجبوره که هغه ایرې یې راواغېستې او په دا ګیره باندې ومږلې دا باقي چې لږه خړه پړه وه په هغې یې ومږلې خو چې لږ ساعت تېر شو نو د ګیرې ویښته ټول لاندې پرېوتل. سړی مکمل دغه شو کوسه شو ویښته ګونډ د ګیرې لاندې لاړل پرېوتل. هغه هم غریب په جړا شو موږ هم چې خدایه اوس به خلک وایي چې تبلیغ له لاړې کال دې بار تېر کړ نو ګیره دې پکې بیله دا دې څو کړل او بیا ګیره چې د چاوي ولاړه شي نو بنده خپی دا څه په مصیبت وړي. ابیزانو بیس پسې منډې ترړې ووالې بس شوی کار او په دې غم کې چې خدای دا ګیره بیا راوخیږي او که به راونه خیږي ځکه مکمل ویښته د ویښه ووتل. وی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو د ګیرې ویښتې راووتل او تک تور راووتل مکمل تور. اوس راشه که نه یو ډاکټر له لاړ شه ورته ووایه چې زما دا ګیره سپینه ده د دې داسې علاج وکړه چې دا توره شي هغه به وي رنګ والا بس پورې کپې وایي داسې نه چې دا ختمه شي او د دې په ځای تکه توره راوخېږي. نن د امریکې نه ونیسه تر پاکستان او د روس نه ونیسه تر جاپانه پورې قسم دې که داسې دارو چا پیدا کړل او خدای پاک د بیس په ذهن کې دا یو شی مچولی دی. نو زه دا ویم چې طب او ډاکټري د کمال شی دی. طبیب له خدای او علم ورکړی او ډاکټر له زما ستا علاج کوي یو جله کې په حیواناتو کې شته. که ته وایې چې یاره انسان کې یو شی شته چې هغه په حیوان کې نشته چې هغه د انسان طاقت دی د انسان قوت دی د لاسونو او د خپو یو غټ غوی او په دې لاس یې وتړي او راوی پر یو حلالي کې ساتي وبس یو غټ سنډاوي او انسان پر اسې ورواچي او زور ولور کې ولاندې راوغورځي اوخ لاندې راوغورځي. انسان کې د لاس او خپو طاقت شته دا لوی نعمت دی بېشک دا شته خو دا طاقت ستا نه په زمري کې ډېر دی دا طاقت ستا نه د خر په شاته دوه خپو کې ډېر دی چې دوه لتې وي دا غوڼ دیوال د له بل خوا باسي
او کته انسان کې دا طاقت ته چې دې کوم چغه وباسي د کړي نه بل دې ته رسیږي نو د خر چغه ته نه رسیږي او کته انسان کې دا طاقت ته چې شی بویای والله کې میږي ته رسیږي میږي ته یو ځای کې خواږه کېدا په نیمه شپه کې نو میږي د خپل سونګ او د بین په ذریعہ باندې هغه ته ځان رسي دا طاقتونه خدای پاک حیوانات لم زمارونو ورکړي غوی له خدای او طاقت ورکړي پارټ باندې بغیر دی واستړی کېږي ونه سنداله او طاقت خدای ورکړي چې په د باندې بار واچوا د دملا بستړی کېږي نه ته هغه بار وړي شي کونه له خدای او طاقت ورکړي دي کونه چې هغه په کش باندې پويږي چې کم د قافله روانه ده نو د پخوا به د غلو د کونی په ذریعہ باندې د سغواو کې چې دا کم شی په دې ښارو کې نو په هغې به قافله معلومول ته پړې به تار به پورې نری تړلې چې کونی به کم خواروان شو نو غلو به قافله دې خواروانه ده ځکه کونی سارو پسې زور کوي په قافله کې ساروي یو سیز چې هغه د قرآن او سنت علم دی مطلق علم نه مطلق پوهه نه د قرآن او د سنت د شریعت د رسول الله مبارک د کتاب او د خدای د کتاب علم قسم دې کدا بل چا سره شته دا لوی نعمت دی دا مونږ تاسو له خدای پاک راکړي دا مسلمان له خدای ورکړي دی او دا نعمت چې چا له خدای پاک ورکو په خدای الله په قرآن شریف کې فرمایي یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا چې دا نعمت خدای چاله ورکه الله وی دله خدای ډیر لوی خیر ورکه ډیر لوی خیر دا عظیم نعمت ده د دې نعمت د وجه بادشاہي هم ته اے آدم علی السلام ته وګوره الله په قرآن شریف کې چې فرشتو سره مشوره کوله نو سوي ورته وی په ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کو فرشتي وته وی الله څه پیدا کې عبادت لا پیدا کې نحن نسبح بحمدك ونقدس لك موږ ست عبادت کوو انسان پیدا سره خلیفۃ الله موږ عبادت کوو کنه نحن نسبح بحمدك ونقدس لك موږ ست داسې عبادت کوو چې داسې اړو سو کولی نشي رسول الله مبارک فرمایي اطت السماء اسمان چنگارو کو وحق لها انت مناسب دی چې دا چنگارو کې یو لیش زې په اسمان کې داسې نشتا چې فرشتہ په الله ته په عبادت نه پرتا هم لا یسمون ستړي کېږي نه اوږي کېږي نه تږي کېږي نه بیماری کېږي نه مرینا مرګ به په یو ځل راځي ډوډۍ ته اوبو ته غم خاده ته محتاج نه دي بچی نه وروړي خده ته محتاج نه دي یو شان او کله خدای پیدا کړی دي فرشته هغه چې د اسمانونو زمکو نه مخکې پیدا کړی او په اسمان لګیا دي عبادت دا چې عبادت چې ریا پکې نشتا ستړي پکې نشتا خوب پکې نشتا لوګا نشتا تند نشتا یو شان لګیا دی عبادت کې یو شان الله تزاری کوي او چې کله اسرافیل علیه السلام شپېله وای نو دا فرشته بسرونه تسجدونه چته کې سبا وای مونږ چې 2 رکعات مونږ کو نو شلو ته ور یادو چې ما 2 رکعات مونږ کړي عمره لا چې لاړ شو نو 500 ته یادو جی عمره لا لاړ مکنه دا می 15 عمره دا دا می شپږم دا می 15 حج دا شپږم دا 15 او شپږم پکې سره یادې ولکه خلکو ته وی چې سلور می مخ کې وکړو دا 15 شری یادې وکړه نیت دې دی چې د عبادت ز خدای ته نه د مخلوق ته خیر او بودی دوړه ټول عام دغه جوړ دي نن سب عبادت وو کې لکه عبادت خو الله ته کوي ریا ولې کې الله ته خپل عبادت ښکارا کا الله د پاره خپل عبادت وکا نو ته بنده ته عبادت ښکارا کې بنده لږ کړي د خدای لږ کړي هر سړی نن په دې سوچ ته جدا مې 15 عمره جدا مې 10 عمره جی ارم یا زمو په حرم کې اعتکاف کوم تا نه چاته پوس کړ جی بس په بیت الله کې زما اعتکاف لو جی څخ کال لاړم او اعتکاف به چا د توې کې دا اعتکاف کوا خلکو تخپل اعتکافونه خې مې اعتکاف
خلکو ته خپلې عمرې ښې ما عمره وکړه او هلته دې ویډیو کیمره ملګري له ورکړې ده او لاس دې داسې اوچت کړی دی اسمان ته دې دواړه لاسونه پورته کړي دي د ترخونو هغه ګومنز او جارو د ویښتو دې بار ښکاري دونه خو دکې سړیتوب نشته خوار شي چې هغه ترخونه خو ځان له وخوری که احرام دی چولې احرام او لاس اوچت کړي دا یو ترخ یې ښکاري چې ښکاري یو ته مې ومې خدای دې بې خو باسه دا جارو دې په ترخ کې نیولې ده نو دا خو به دې مهرباني وکړه خریلې وکړه نو په موبایل کې دې مې دا ترخونو د غونډو جارو بار ښکاري دنیا اینې خوار شي نو دا خو به دې خریلې وکړه یاره وایي شیخ صاحب ستا امر خواخیالي دا لاسونه به یې بره کړي دعا نه کوي دې دپاره لاس پورته کړی دی چې زما په ویډیو کیمره کې راشي چې بیت الله سره ولاړ یم زه دعا کوم اسې تاسو نه تپوس کوم چې دعا نه کې خلکو ته ځان خیریه دې بیله وکړه لیکن الله پورې دې ټوکې وکړی چې نه غواړم دنه صرف ځان خیم خلکو ته نه غواړم ته د خدای نه به خروز وبولې عبادت صرف الله له وکړې عبادت الله له وکړې فرشته عبادت الله لکي او بیا سوي چې اسرافیل علیہ السلام شپېلې وي او دوی سرونه اوچت کې سبا وي سبحانك یا خدای ته خدار عیب نه پاک ربنا یا ربنا اے زمون رب ما عبدناک حق عبادتک الله ستاد شان سره عبادت مونږ نه کړې دا عبادت ستاد شان سره عبادت مونږ نه کړې موږ د خدای د شان سره عبادت کولی شو نشو کولی تشه سجدې دي او ځمکې له ډغرې دي او تشه رکوګانې نشو کولی که ریا نی او موږ هم الله ته دا ووایو چې یا الله بس ډغرې مو والې الله زموږ سوچ خو په مانځه کې بل طرف ته الله ستا د شان مناسب عبادت مونږ نه دی کړی او نه کولی شو ته د عبادت نه پس دغه عاجزي خدای ته وکړه نو دا ډغر والا عبادت بدله خدای په مضبوط عبادت قبول کړي الله ته پته چې زما دا بنده عاجزه دی د نفس هم لري د خواهش هم لري او د شیطان هم لري دی ما ته نه پرېږدي عاجزي به کې کبر به نه کې لویي به نه کې نو خدای پاک ته فرشتې سوی وی الله عبادت مونږ کو کنه ولی انسان پیدا کې یفسدون فی الارض پزمکه کې و فساد کوي دینه مخکې د پیریان پیدا کړي او پزمکه کې فساد کو جګړې او یو بل وجل او یو بل تکنزل کو الله وی انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ زه پوهیږم زه صرف عبادت لنه پیدا کوم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٹھیک ته عبادت بام کوي خو د عبادت نه مخکې زه خپل خلیفه پیدا کوم په ځمکه کې یوازې عبادت نه خپل خلیفه د څه خلیفه چې زما احکام خلکو ته ورسوي خلیفه څوک بادشاهي هغه احکام نافذ کوي هغه قاضیان د ځان په ځای مقرر کړي چې چاته څه تکلیف وي تاسو ولا فیصلې کوئ زه فیصلو والا پیدا کوم په مخ د ځمکه کې نو فیصله د عقل نه نه کېږي د الله د کتاب نه به کېږي آدم علیه السلام خلیفۃ الارض شو خلیفۃ الله فی الارض شو د الله خلیفہ الله علیم دې د خدای علم ورکړ بیا فرشتو سره ولا مقابله ونکړه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ذكرنا تاسوه من برابر یو ضرورت نشتا آدم ما پیدا کوا ما پیدا کرا شوس راش تعلیم ټولو له یو ځای ورکو او آدم علیه السلام اغاز دکنو زکه دا غ ذکر شو او نور زده نکړې شو آدم علیہ السلام زدک نور زده نکړې شو دا سې بابا جی تقل تکې نه په وګو باندې قدم غشتل ګناه ده په وګو قدم غشتل ګناه ده زه تقریر کوم دغه ځکه نه مشر سړی خدای دې وبخه دغه ځکه نه ټول مجلس ګډوډ شي زه ولا ورکه مشر خبره مې دې پوره کوله
الله ولا تعلیم ورکا آدم علیہ السلام هغه سيزونه زده کړي شو فرشتو زده نه کړي شو هذا علم آدم الاسماء دي کې خدا ادب ذکر راغی د فرشتو ذکر قرآن نه نه فرشتو زده نه کړي شو آدم زده کړي شو ذکر دا ذکر انبئوني باسماء هؤلاء ذکر نو خبر راکې فرشتو یې نه موږ سره نشته موږ زده نه کړي شو آدم وې ما زده کړي شو علم په وجه الله پاک آدم مسجود الملائکه کوي سجده وته وسول د طب په وجه نه د ډاکټرې په وجه نه د حسن په وجه نه علم په وجه اس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس شابه سجده ولګوي آدم علیه السلام ته تعظیما سجده الله نما سوا بل چاته هغه وخت جایز و تعظیما ولګوي سجده شابه ابلیس ونه لګول او نور ولګول دا د علم په برکت او حضرت یوسف علیہ السلام چې کله د جیل نه بادشاہ را خلاص کا بادشاہ خوب لیدل او د خو جیل کې پروتو بادشاہ خوب ولید انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات د خوبینم چې شنه وګیدي او اوچ وګیدي شنه دي او اوچ او بلکې روایتو کې راځي چې دا اوچ وګي د غنمو د شنو نه تو شوی او سربې غواګانې اینم او ټپې کمزورې غواګانې اینم راکې راله تعبیر د مصر بادشاه اضغاث واحلام وما نحن بتحليم بتعبير څنګه احلام بعالمين ممتر تعبیر نشته د یوسف علی السلام سره دوه کسه په جیل کې وو دغه جیل ته لارځلې خوي دي جیل ته ولېګې جیل ته تلې دي دوه کسه سره په جیل کې وو دوه کسو کې هغه یو کس یوسف ته خوبونو تعبیر به استو علیه السلام یو کس وته وی چې ما خو خوب ولید انی ارا زه خدا سي خوب انم اعصر خمرا چې انګور نه چونوم انګور ابل وته وی انی احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه ما خو خوب ولید په سر مې د ډوډو شکور پروت ته او مارغان ته ډوډۍ تخته یوسف تعبیر راک دا دو سوکو دا یو د بادشاہ لنګریو ډوډۍ به ورته پخول او دا بل د بادشاہ شراب والو چا لمسولو چې بادشاہ ته زهر واچوي د لنګری په ډوډۍ کې زهر واچول دوالو صلاح کړي وزب په شرابو کې واچوم ته په ډوډۍ کې هغه شراب والا او یری دغه چې د بادشاہ خو خسړې دي سمسمه کار دي چې زهر چوم نه چو او ډوډۍ والا خو واچو چې بادشاہ ته ډوډۍ څنګه پیښ شو داغه شراب والا پر رحم راغی وی بادشاہ سلامت دا ډوډۍ مخ ردی کې زهر النګری وی بادشاہ سلامت دا شربت مسکه دا جوس تا انګورو دا شراب دی کې زهر اخو د به غا چوری دی غوی دا شراب والا خو نو چو دواړه جیل ته ولېګ چې تاسو جیل ته ځئ او تحقیق وکاو تحقیق یو کنه شراب والا پاکو خط اغه نو چول ډوډۍ والا زهر چول نو چې دواړو خوب ولید یوسف ته د خوب تعبیر راکا ناغه ورته وی دا ډوډۍ والا تا وی ته په سولې کېږي بادشاہ به وجني مارغان به سر نغوخه تخته او بل ته وی تا داسې خوب لیدل چې انګور نه جوړوم بادشاہ له شراب ورکوم وی او وی ته واپس خپل ډیوټي لګي بادشاہ باندې به شراب سکي واچې خیال یو چې دی به بچکیږي هغه ته وی اذكرني عند ربک بادشاہ ته ما یاد کا یو مظلوم جیل کې پروت دی ما یاد اس سے به سپروت دی ګور لامبات شاده کنه پیغمبرانو لکله کله لګ زورنه ور کوي الله خپشو چې ته جیل کې پروت خو زه خبر ام نو ته خلکو ته ولې و سفارجونه ولې کې بس داغه نه خدای یې رکړه الله او وکاله تیر کړل او وکاله تدې نه پس چې بادشاہ خو ولې دغه ته یاد شو هو تما یو دوست هغه خو ماته سوال جواب کړ چې بادشاہ ته یاد کا
دا خوګونو ماهر دی اخو ما نه یېرو بادشاه سلامت د ما یو دوست په جیل کې علما ولېږه تعبیر دله راوړو هغې ولېږه چې ویلېږه او یوسف علیه السلام تعبیر ورکړه قصه اوږده ده مختصر او ری وسته نو بادشاه ډېر خوشحاله شو ورته یې وې قحط به راځي اووه کاله او دې کې ښه زبردست اوس غنم وکری او غنم په وږو کې بند کېدی غنم د وږو نه مه وباسئ هلکه تاسو زمیندار یې پته ده درته چې کوم زمیندار به پخوا جوار ساتل نو ابې نه سپینول داسې ده که نه ابې نه سپینول هغه جوار هغه چې کوم بیا جوار ساتل تخم له ابې په هغه پاڼو کې په ټوکر کې کېښودل او ټوکر به یې لیو که او د پاسه به یې هم لیو که او دا به پراتو هلکه ظفرلاله ټیک ویم ما هم زمینداري لږه ډېره کړې وږو نه به نو باسې اوس هم غنم چې په خپل وږي کې وي او پراتي دې باندې بس پګې چینجي بالکل نه لګي وږي نه چې وباسې چینجي به لګي نو دا پټ سنبلو کې په خپل وږو کې پرېږدی او بیا به قحط راځي وکاله دنیا به راځي تاسو به هغه خپل غنم خرڅوئ بادشاه چې دا وورې دا خو ډېر هوښیار دی نو او ته وایي چې زه ستا ځان سره وزیر لګوم کم وزارت درکم وزیر لګوم کم وزارت درکم نو یوسف علیه السلام ورته وایي اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم ما نه وزیر زراعت جوړ کا د ځمکې خزانې چې جوار او غنم او دا سبزیانې دي وزیر زراعت رانه جوړ کا او بیا څه وایي انی حفیظ علیم زه حفیظ ما کې کرپشن نشته انی حفیظ حفاظت کوونکی او علیم پوهیما ګوره خبره راله یو کرپشن نشته حفیظ حفاظت څوکۍ به کوم ستا د مال لکه نن چې زمونږ د وزیرانو د بادشاهان زمونږ د مال څوکۍ کوي پیشو کټوې ته ناسته ده ښه څوکۍ یې وکړه یعنې سار ماله زما یو دوست راغی د پېښور نه هغه دوکان دی هغه ما ته څه وی وی مونږ خو د اسرائیلو مصنوعات نه خرڅو ځکه چې علما وایي مه خرڅوئ یهودیانو سره یو جنگ پکار دی معیشت والا جنگ د ټوپک جنگ خو ته نشي کولی دا یو جګړه ورسره وکړه چې د هغوی شی مه خرڅوه چې د هغوی معیشت کمزوري شي ښه نو څه چلو شو نو د هغې چې کم شی دی د هغې په ځای پاکستان کمپنو بل شی راوویست تاسو په موبایلو باندې وینئ چې دا شربت مسکې او دا وسکې دا صابون د اسرائیلو د مې استعمالوي د استعمال کې نو د دې نه مخکې د پاکستان هغه شی د اسرائیلو هغه به مثلا په 800 او د پاکستان د په 1500 اوس سبا چې هغه بند شو نو د اسرائیلو هغه په 800 د دوی 900 ته ورسو معیار هم کمزورې شیم کمزورې د ظلم کې یو خواوې مخ د اسرائیلو مصنوعات میں استعمالوي معیشت والا جنگو کې دا کمزورې کې دا ظلم کوي په فلسطینیانو نو په کار دادي چې مسلمان څوکي خشه تیار کړي د اسرائیلو د شینه او د اسرائیلو د مصنوعاتو نه په کم ریټ خرڅ کړي نو ته د خپل مسلمان جیب لوټې ظالمه معیار د خراب دی او ګران خرڅینو په خپل به خلک دا نه دي مجبور به د اسرائیلو هغه باندې دا زمون حال کورسې باندې چې کم ناستی کورسې پورې داسې انختی دي لکه شریش چې په دا کمیس پرتوب لګولې په کورسې بار نوزي چې بار سکی وزیر صاحب بار نوزي وزیر اعظم صاحب بار نوزي صدر صاحب بار نوزي بل بار نوزي چې زه ګورم چې په دې ملک کې کېږي څه ابل د مزدورانو یکم مې د مزدور ډیوا مزدور باندې ظلم شوی دی یو زمانہ کې په د مې په لومبي تاریخ په 15 میاشت په لومبي تاریخ نو هر کال یو مې چوټي کوي او مزدورانو سره دوی خپل هم آهاګي کوي آی هاي
نو چې کوم افسران دي غټ افسران نو په دغه ورځ باندې هغوی چوټي شي نو په مري کې ناستي مزې کوي په کالام کې ناستي مزې کوي او مزدور په هغه ورځ هم په شا د سیمټو بوجۍ خېږي ته مزدور سره ښېګړه کې ته مه کوه چوټي ملک له ترقي ورکوه مزدور له په دغه ورځ باندې یو مزدور یو لیبر له یو 50,000 روپۍ اعلان وکړه دا مزدور سره ښېګړه دا مزدور خو تا تبه یې وکړل هغه خو دې خولې نه وینې ترې راوویستی مزدوران خو دې غرق کړل زه وایم شکر دی چې روزي د خدای په لاس کې او تاسو ته زما رونو پته نه لګي هغه عمال هغه مزدوران چې په بار ملکونو کې کار کوي په خدای تباه شو تباه بار ملکونو کې خواران لګیا دا مزدوري آسان را پاکستان کې هلته ډېره زیاته ګرانه دلته ورته څوک مال دې ګړی راونړه مال دې ترماس راونړه مال دې جوسر راونړه چې خاورې دله راوړي په داخله کې دله واچي مال دې کمبل راونړه زما پلار له ولې هغه هلته کې تلې د شګو نه جو پیسې جوړی سو تاسو ورشئ دغه چې کم بار ملکونو کې په سعودي کې او په دوبۍ کې او په عمان کې او په بار ملکونو کې مزدورۍ کوي زما دې په خدای قسم یې اوس وځېدل غریبانه په هغه سخت تاو کې او په هغه انورونو کې اوس وځېدل او په کټونو کې 4 کټونه یو بل د پاسې په هغې کې پراتی چې یو کټ لقي نور هم ورسره لقي ما په خپله په دوبۍ کې لیدلي چې په پارکونو کې خواران ماشو ته پراتی او خوبونه کوي د ځای نشته د اوسېدو دلته غږ نه کوي چې راشي ښکلې جامې اچولي خلک وایي راشه دوبۍ نه راغی او مال یې راوړو او دوبۍ نه راغی او کور یې جوړ کړو په اسانه ګټه دې کېږي هاي اسوي یوسف علیہ السلام انی حفیظ علیم کرپشن ما کې نشتا علیم پویما ورا علم په برکت دا نه وي چې انی حسین جمیل یوسف علیہ السلام خپل دی فکار دا ویلو چې انی اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل زه خپل ما لګاو نه خپل نه ما کې علم شته پوه شته نن زمونږ وزیران زمونږ مشران زمونږ وزیر اعظم بل نه پوه د دین شته والله که د دین نه خبرې پوه هم نشته او نه پکې د قوم د خزانه حفاظت شته ټول غله ګڼ کپات قوم غرق او تباه دي خلک غلا کوي خلک غلا نه چې شکر وباسه چې په کور دې در نه شي او دا لونه او دا بچي نه ونه تختی پته نشته چې ملک څوک چلی او په کومه چلیږي او څه کېږي او څه نه کېږي دلته کې به ونیسي پولیس والا غریبانان او بیا ډبی اقرار به وکړي چې او ما دا کار کړی دی بیا ډبولو نه یې ونیسي چې دا کار مې کړی دی هلته چې عدالت ته بوځي هغه وایي بري مې کړی نو ته یې بري کول د پولیس کار سره کې نیسي وایي ګواه ګوی نه کوي ګواه ګوی ولې وکړي زه چې ګوی وکړم ځان له دښمني ګورم تا هغه له سزا ورکړه بیا زه ګوی کوم نو چې ته سبا را پرېږدې د ګوی د پاسه او ما ته برید تاوی او ما ته وایي تا را باندې ګوی کړې ده زما څه کار علم خبره مې کوله زمارونو که آدم علیه السلام خلیفه شو علم د وجه که یوسف علیه السلام وزیر شو علم د وجه نه او که امام ابو یوسف مقام ته ورسېد د علم د وجه نه او که حضرت ابو بکر صدیق د رسول الله مبارک لومبه خلیفه دی علم د وجه نه او که حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین دی علم د وجه نه او که حضرت عثمان دریم خلیفه دی علم د وجه نه او که حضرت علی مرتضی خلیفه دی علم د وجه نه انا مدینه العلم وعلی بابها دا علم خارم علی دروازه علم لوی نعمت دی زمارو علم لوی نعمت دی د خدای پاک د طرف نه د علم په برکت به دنیا کې هم تعالی خیر درکړي آخرت کې به هم درکړي او چې کوم بچی دی عالم شو نو دنیا کې هم سته عزت دی خلک وایي د مولانا صاحب پلان کې پلار دی قدر یې کوي او آخرت کې به د الله پاک او د الله فرشته انشاءالله د لوړو مرتبو غم کوي انشاءالله دې کې څه خبره شته ابره بل جمعه ویم ان شاء الله العزیز خو زما مقصد سره چې تاسو دا اوره او یا نور څوک اوري زمارونو دا ورځې دي خپل بچي مدرسو کې داخل کې په یو بچي حفظ وکړي علم وکړي قدر نه کېږي د علماء قدر وکړي عزت وکړي مدرسو سره امدادونه وکړي د مدرسو قدر وکړي عزت وکړي عالمانو احترام وکړي قدر وکړي
د عالمانو سره امدادونه وکړي چې زه خو خپل علم نه ونه کنه مې پزویو کو راشه د عالم دی او د علم خدمت کوي د په مدرسه کې څه تنخواه ده د سره امداد کو دا طالب د مدرسه کې ډیر دی او د خدای دین حاصلای دی غریب سره غیب زمون په مدرسه کې داسې الکا نمشتا چې غیر مازیګر نه په چینچی چلی او سار علم کوي بلار را روانم یو ځای کې ودرېدم دغه کولاډیر سره یو دوه لکانو را منډې کړې یو علمون سره جې دلته روټۍ وخورئ بچې تاسو څوک یې موږ تاسو سره دوره کوو نو دلته څه کوئ مازدیګر ماسپښین نه پس درک نه لګي د روزې کور کې مور پلار رونه خویندې نار نه هور دي نو مازدیګر نه پس په دې هوټل کې مزدوري کوو او سر خپل علم کوو دا به هم خدای نه بخي دې له به خدای مرتبې نه ورکوي د دې مور پلار له به خدای نه ورکوي مدرسو سره امداد طالب علمانو سره دین امداد وکړي جمعتونو کې وپالئ د پنځو په دې شپږ ځای کې اووه ځای کې تاسو ګورئ خدای به رزق درکړي انشاءالله د مدرسو قدر وکړي د علماو قدر وکړي احترام وکړي په دې نسبت چې زما د خدای زما د رب د دین د قرآن او د سنت د پیغمبر د سنتو خدمت کوي دا خو شکر وباسه ستا د پیغمبر دین مخکې بوځي ستا د الله دین مخکې بوځي یو یو بچی ټولو ته ویم بار دي څوک او که زما آواز اوري یو یو بچی قرآن او سنت ته وقف کړي څه بعضې خبرې نورې هم شته آینده جمعه کې به درته ووایم الله پاک دی زمونږ په بچو کې زمونږ په نوسو کې عالمان پیدا کړي مونږ له د خدای نارینه زامن راکړي علم دپاره چې مونږ پرې د خدای د دین علم وکړو د بامبوخیلو د کندي معظم وفات شوی او د بره خټ اختر علي کاکا وفات شوی دی د های سکول آصف وفات شوی دی د خټ د نور رحیم خور وفات شوی ده او د مرزو معشوق وفات شوی دی د ټولو ته دعا وکړئ چې الله مغفرتونه نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه وساتي رشید بالولی کې یو کس چې د هغه لور بیماره ده دعا یې غوښتې ده الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي قطر کې یو مسافر دی ډېر سخت بیمار دی د ګردې او مثانې پریشن یې کړی دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي دعا وکړئ یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدای زمونږ په بچو کې زمونږ په نوسو کې عالمان او حافظان پیدا کړي الله ستا دین او ستا د مبارک پیغمبر دین چې څوک خدمت کوي الله ته برکت نصیب کړي که څوک د بدن خدمت کوي څوک د مال خدمت کوي ټولو له خیر او عافیت او برکات ورکړي یا الله د رسول الله مبارک دین په دې وطن کې نور خور کړي خدای د پیغمبر د سنت مونږ تابعدار کړي خدای مونږ د عالمانو خادمان جوړ کې پروردګار چې څوک بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي ډېرو مرګرو مونږ ته سوال جوابونه کړي دي کور ته زمونږ راغلي دعاګانې غوښتي